السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو الله دې کړي چې راته روغ او جوړ به وي او د صحت جامې مو باطن وي. ملګرو نن درته د یوې نوې او خوندورې ویډیو سره راغلی یم. یو څو ورځې مخکې ما درته د بي نیټورک په اړه ویډیو جوړه کړې وه. اوس د هغې KYC ملګرو طریقه درته ښیم. د هغې KYC باندې ویډیو درته جوړوم. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګ تڼۍ کېږئ آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټولونه مخکې تر تاسو در ورسیږي. ملګرو د هغه مغې زړې ویډیو د اکاونټ مو که نه وي جوړ کړی، د مغې زړې ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې درته اچوم او دغه د بي نیټورک لینک هم په ډسکرپشن کې درته اچوم. او ملګرو راځو دغلته د KYC پر لور باندې تاسو به دلته پروفایل ته راشئ. د پروفایل تاسو ته ښکاري د کونج کې د پروفایل ته به راشئ او دغلته ملګرو تاسو ته دغه KYC ښکاري. د وګوره KYC ویریفیکیشن دلته چې تاسو کلیک وکوئ دلته تاسو ته KYC نه وي. اول به تاسو راشئ دغلته به کلیک وکوئ ایونټ سنټر باندې. دلته مو چې کله کلیک وکړ ملګرو نو تاسو به اولنی یې ووهئ. دغلته اولنی مو چې راواړوم ملګرو دا وګورئ دلته درته د ټویټر ویریفای درنه غواړي او ویب سایټ ویریفای درنه غواړي. دا دواړه به ورته ویریفای کړئ. دا وګورئ ملګرو دغلته داسې ټیک مارک درته ورباندې راشي. چې کله مو د هغه فالو کړ ټویټر نو تاسو به ویریفای ووهئ ډایرکټ دلته ټیک مارک درته لګیږي. ویب سایټ مو چې فالو کړ دلته درته ټیک مارک لګیږي. او دا طریقه مو سرته ورسوله ملګرو. نو را به شئ دغه دویم ته. دویم باندې مې چې کله کلیک وکړ نو ملګرو دغلته به تاسو ورته بخښئ ملګرو دغه ټویټر به بیا ورته فالو کړئ. اول ټویټر به ورته فالو کړئ، بیا به ورته ویریفای باندې کلیک وکوئ. دلته به شین ټیک مارک درته ورباندې ولګیږي. دویم ټویټر به فالو کړئ ملګرو. دغلته به بیا تاسو ورته ریټویټ به وکړئ. ټویټر کې وبخښئ ملګرو ریټویټ به وکړئ. تاسو چې دغلته کلیک وکوئ ډایرکټ هلته پوسټ کېږي، پوسټ ریټویټ به وکړئ او دغلته ټیک مارک درته پرې لګیږي. ویریفای باندې کلیک ورته وکوئ او را به شئ ملګرو دې ځای څخه به بیخي ووځئ او دلته د KYC اپشن باندې مو بېرته ورته کلیک وکوئ ملګرو. دا وګورئ دلته مو چې ورته کلیک وکړ تاسو ته به ملګرو KYC خلاصه شوي وي. دغه د ملګرو ماته دواړه پړاوونه را خلاص شوي دي. هماغه ما چې ورته فالو کړي وو ماته دواړه را خلاص شوي دي. نو دغلته چې تاسو ملګرو کلیک وکوئ اول یو باندې دلته مو چې کلیک کله وکړ اول راوند باندې نو دلته به تاسو ورته ټویټر فالو کړئ. تاسو خپله د ټویټر هغه که لرئ اکاونټ هغه به دلته ورکړئ. که فیسبوک لرئ که تلیګرام لرئ هر څه چې لرئ. که موبایل نمبر باندې ویریفای کوئ بس ویریفای به کړئ کمپلیټ باندې ورته کلیک وکوئ او هغه مې چې کله کمپلیټ کړ دا وګوره ملګرو ما کمپلیټ کړی دی. دلته به انډر روي باندې به ورته کلیک وکوئ. ملګرو چې کله ما پورتنی یو خلاص کړ ملګرو نو بیا به تاسو دغه لاندې یو ته راشئ. ما بیګا کړې ده اوس په پروسینګ روانه ده. انډر روي باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته مې چې کله کلیک وکړو ملګرو تاسو به ورته ننوځئ. هلته به ورته افغانستان انتخاب کړئ کونټري او د تذکرې نمبر به ورته ورکړئ. تاسو په تذکره باندې ویریفای کوئ که په پاسپورټ باندې. تذکرې نمبر مو چې ورته ورکړ نو بیا تاسو ته د تذکرې عکس درنه غواړي او د مخ ویریفیکیشن درنه غواړي. بس تاسو ویریفای به په 4 ساعتو کې مکمل شي. دا وه د بي نیټورک KYC. نو انشاءالله ډیر زر به لیست هم شي او زه د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې درته اچوم او د همدغه بي نیټورک د اکاونټ جوړولو لینک هم په ډسکرپشن کې درته اچوم ملګرو. نو حتما اکاونټونه پکې رجسټر کړئ. تاسو خو ویو نیټورک ولیدو چې لانچ په KX سرپۍ کې نو حتما اکاونټونه پکې رجسټر کړئ. تر بله ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.